سورت تکویر، سورت کویرت و تحمیل. مخی سورت کے اثبات د قیامت و دلتا حالات د قیامت بواره. دعوت سورت چی دا اگر تخویب دے پا احوالو د قیامت. تفصیل ادارے چی سورت کے دولس حالات دی د قیامت. شپک چرے پا وقت د پناہ د قیامت کی دا عالم کی، اور شپک حالات با دا بیست پا وقت دا قبرون ندرا پر تکیدلو پا وقت. اور اس تببیت در شواہد ذکر کی پسیرت دا قرآن او ذکر دا شپک و اوصاف و دا جبریل علیہ السلام بگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پنم دا غلا چی تلجأ الیہ القلوب یوم البعث والنشور. دا سنون باغا طرف تراو گردیو پنائی باسی لگی. رحمان ذات شامل دے نعمت داغا الاحیاء والقبور جوندو ملو تا. رحیم ذات خاص کری دی راضی شوی دی خپل بندگانو خاصونا پا اعمال بانے پا وقت النشور دا قیامت پور ازد. اذا الشمس کویرتا راضی ہوئی کی دیشی چی دا حالات دا قیامت دا واقع کی دلو پا وقت او دا ہم کی دیشی چی دا حالات چی دے پس دا قیام دا قیامت نہیں قائم نو دا اینی واقع کی دلو یا دا قیامت دا قائم کی دلو نرست. کل چنور کویرتا دا بی نور شی ازلمت بی نور بشی دانور لگ او یا ذہبت نور برا غن کرشی یعنی ختم بشی او یا برا تاوشی کا تکویر اماما لکر پٹکی پشانتا برا تاوشی. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ صحیح معنی دا حدیث سر دا موافقہ چھ نور و سپومی با دوان راتاو کرشی دا وور کی دا قیامت پورا او دا آغی خلقو دا خفکولو پارا چچائی پا دنیا کے عبادت کرے. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ او کلانا چھ دا ستوری با انکدرت دا ستوری دا با بی نورش خلبشی لگ. او وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ کله بچی دا غرون روان کړی د مخ د زمکینا. وَإِذَا الْعِشَارُ طِلَتْ او کله بچی د لسو میاشتو بلار بی پیدې پرې ښودلی شي چې دا د عربو له ټولو نه ډېر قیمتي مال دې سره به چا څه تعلق نه لري. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ او کله بچی زناور حشرت ابن کثیر وی حشرها موتا او دا توجیه د اکرمن نقل لرک. دسی ابن جریر دسی معنی کړی لرک خدا معنی بهتر نه لرک چې حشرت معنی دسی وکړي شي چې نه دا بم لکیږي لرک. دا دې معنی له روح المانی ترجیح ورکړي چې هغه وی ما ته په دې باب کې رسې د قران او د سنت څخه دلیل نه دی معلوم چې د حشر نه سوا د دې معنا نه بل معنا غني مراد ده. سوا د یو حدیث نه وي چې یو حدیث کې رسول راغلی چې د قیامت پر ورځ باندې الله دا ټول زناور را جمع وي. هغه حدیث وي کنایه د عدل تامن او دې قول ته زمایل باندې خدا قول صحیح نه دی. صحیح دا چې حشرت جمعت الى يوم القيامه دا د ابن جریر او د ابن کثیر ما هو الراجح عندهما دا او دا غوړه قول دی. صحیح دا د قیامت پورز بدا ټول مخلوقات راجمع کی د مظلوم بدل بر ظالم ناخسر کی ورسته بیا زناور مړشي او انسانان بچره دا څوک جنت تلل شي څوک جهنم. کله چې دریابونه سجرتا پدې باندې ور بل کړشي یا بډک کړشي لګ. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ او کله چې نفسونه با زوجت غره معنا رسنه چې ردت الارواح الى الاجساد د څه وخت روان دي چې د روحونه به بیرته د بدنونو ته یوځي شي. وس روح ځان لې او بدن ځان لې او قیامت چې کله راشي بیا به د روحونه بیرته د بدن ته مخکې سورته زمر کې تیر شي. الله يتوفى الانفس حين موت الله دا روحونه ایثار کړی فیمسک التي قضى عليها الموت او قیامت کې به ته دا روحونه دی بدن ته واپس.
وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ او کله چې د ژوندۍ جینۍ په باره کې تپوس وکړي شي د دې قاتل نه به د دې جینۍ د قاتل نه به تپوس کی دلیل به تیرا تپوس کی چې ولې د سپ باره کې څه د وجنه دی وجل نو دا تپوس چې اصل کې د دین تپوس نه دی بلکې د دې د قتل د وجه تپوس ته د دلیل دام کې دي شي چې د دې په د دینه په تپوس کېږي یعنی د توبېخ د پاره دې ته الله وایي ته ولي وجلې نو دا الله ته وایي ته تپوس وکړه چې زه ولي وجلې او حدیث کې رسول راغلی صحیح حدیث د مسلم چې عازل چې نو دام وضع خفیدا معنا د څه دوايانې کول وسو کې د مصداق دار چې دا غي د وجنه حمل ختمي ګل دا هم په اذا الموءودة سئلت کې راځي د دې بمدن الله ته پوس کوي چې دا کار دی ولې کار بیا یې ذنبن قتلتا چې د کمی ګناه د وجنه دا وجل شي نه دا په کومه ګناه دې څه ګناه کړو چې تاسو وجل او مخکې بیا به تیر شو د جاهلیت زمانه کار چې نونه به ژوندۍ خخولې وجلې به شابه د شرم د وجنه او چابه د ولګي د وجنه وجلې کله با چې صحیفه نشرت خورې کړې شي د اوسه پورې راغونډې وي د صحیفه اوس با خوريش کله با چې اسمان کو شتتا د سي سرمن به تراخ کړې شي لکه څنګه چې د ګډنا چې کله ته سرمن خلقو باز کما یخشت جلد الشاتهین تسلا دا سی به تیرا سرمن راخ کړې شي کله با چې جهنم سویرتا نو تیز بکړې شي پس بلزلنا بل خود مخ کې نه دي خو اوقدت مره بعد مره یوزل بیا خطیز به کله کله جنت اوس لپاره نږدې بشي جنتیانو ته میدان د قیامت ته دا ټول حالات چې کله ران نو علمت نفس ما احضرت پدې کې هغه ولني چې کوم حالات دي د ازل بحار او پوري زمونږ د شيوخ په اصطلاح کې دا حالات دي قبل دا وقت الفنا دي او د اذن نفوس نه دا رسته چې کوم شپږ حالات دي دا بعد قیام الساعه د قیامت د قائم کېدل نه رسته اگر چې درازي راي دا چې دوانه ټول د قیامت د قائم کېدل په وخت کې یا وخت د فنا کې دوانو کې دا حالات کې دي شي پته به ولګي اړیو نه پستا دا غس چې د حاضر کړي میدان د قیامت کې چې سره راوړي دي کني کې او کو بدی پته بتولې دای جواب قسم فلا اقسم دا شواهد دي په صدق د قران باندې دا سینه لږ داخله کې چې څنګه وای زمانه قسمی بالخنس فاغستورو پټیدون کو باندې خپل ځای الجوار چروان وی د ورځې او الکنس کار کیدون کی وی د خپل زینو درا خطر دا ستوري چې دي سار چې شینو دا ستوري پټیږي لګ رڼا چې کله را شروع شي خناس نه خنس د ورځې دا ستوري رواني او ما خام چې الکنس لکه سوی چې د غار نه راوځي دا چې د ستوري فزه باندې ښکارش واللیل اذا اسحا گواد شپا اذا اسفا چکل شاکی یا اقبل دوانه معنی ذکر د ازداد نه شپلان شي یا راشل غره معنی ده سره چې مراتنا راتل د شپې دی لګ زکه د ورځې راتل رسته په صبح کې ذکر کړي گواد سبا اذا تنفس کله چې ساواخلی مراتنا راتل د سبا دی دا پدې گوادي چې انه لقول رسول کریم دا وینا د رسول عزت مندا د شپه راځي د ستوري راخي را سبا دا حالات پدې گوادي دا حالات چې کوم ذات کوي کنه هغه ذات د قران هم دنیا ته را لګلې رښتینی کتاب چې دا انه ضمیر چاته راځي دا دې بیاست باس دا باس چې نو دا وینا د رسول عزت مند او یا دا چې دا جزاء او یا دا وحی دا وینا د رسول د عزت مند زی قوا چې قوت والا له په خوا د ذل عرش د مالک د عرش کې مکینا ډېر عزت مند
قدرمن دی لگ متعین خبر منل کی او سمامین التر امانت دار وما صاحبکم بمجنون. خدای چې د مخ کې حالات شپږ حالات د جبرئیل له او د دې نه د حالات د محمد رسول الله دی. یو جواب قسم مخ کې و کم جواب قسم انه لقول رسول کریم او د دې نه بل جواب قسم شروع دا حالات پدې گواهی چې نه استاسو ملګری به مجنون لیونه محمد رسول الله ولقد رآه بالافق المبين وقنا لدل او نبی صلی الله علیه وسلم جبريل لرا پغاړو کاراو د اسماء دا ولنی وحی حالات ته اشاره دا هغه وخت چې لا اوسه پورې سورۃ اسراء واقعا نه وراغله ځکه سورۃ اسراء کې خبرم لیدلو عند سدرۃ المنتهى خدا غولنی حالت د وحی ته اشاره وما هو هنذا پیغمبر علی الغیب په وحی باندې بیوبنین بخیلا پیغمبر په وحی کې بخل نه کوي د ساحرانو د کاهنانو په چې یو خبره ښکارا کوي او بل خبره پټي ده پیغمبر د سره کوي اره خبره ښکارا کوي بس وحی نه پدې ده کې غیب نه مراد ده کې وحی ده غیب باندې پیغمبر بخیل نه ده شوم نه ده بلکې محرر الوجیز وي یشح به زنین معنی کې یشح به چې بخل پیوي بخل پې نه کوي بلکې هر چاته پیغمبر قران هر چاته بیان کړي. ځنې علماء د سویری چې دې کې وعده ده وعد نه لیدل چې کله دا ځواشین به معنا ده نه ده دام به متهم بدنام پس په کذب باندې علی الغیب دی او دا معنا ده چې د وحی په باب کې په ګمان پسې نه دی روان بدنام نه دی په ګمان یعنی د ګمان نه خبرې دی په وحی کې نه کوي یقین دی او تدا چې دا قران دی او دا د الله وحی ده د ګمان په باب پسې دی نه دی روان پدې دی. دې کې علما واغه مسله ذکر کوي چې آیا دا وعد او د دعا چې کومه مشهوره مسله ده خود دې آیات نه د سیمالمی چې ځنې زین راسي چې زواد او وا دوانو کې په معنا کې فساد ناراضی لګ نو معلومی کې دا چې دا دوانه یو بل ته نږدې دي لګ او ځکه ډېر قرآن حضرات وي ادا کول د زواد چې مشابه بالضا پکار دی اگر چې په مخرج کې د دوانو فرق دی. وما هو ان دا قران وینا د شیطان رټل شي پاینه تذهبو چرته زی تاسو اين المذهب چرزی اين تذهبو قران بیانېږي ته چرته زی پاینه تذهبو خلک وای ډیر علامه بدی دي کې عجیب خبره ځنه سړی به قران و پریدیو بلکار پسې بروان شي تب ہوتے قرآن بیانېږي چرته دي کله دسی وي چې زه عالمی کار لزما و ان هو ان لدا قران الا ذکر للعالمین عالمی کار خدا دی د نصیحت د ټول عالم د پاره خدا دی د دې نه بل بهتره کار شته نه ده د نصیحت کتاب دار دی نو د سیمای چې تګنه بل کار لاله چې ګنه هغه به ثواب کوي د قران چې پری او بل کار لذي او پاغه کې ته ثواب کوي گمراه بشي په زید هدایت باندې لمن شاء منکم دا چار فراد نصیحت کتاب دی چې چا خو خستا سنای استقیم چې په سملار روان شي وما تشاءون نشي حاصل ول تاسو خپل نشي سر تر سوال خپل اراده لا مگر چې وی غواړي الله چې رب د مخلوقات دې رسول تاسو د اراده چلای وغواړي ځان له خبره ستا اراده د الله د اراده تابع ده. سورت کې تفصیلی حالات د یوم القیامت صفات د جبرئیل